په دې دور کې د ریاکاري د ټولو نه عظیمه فتنه ده او دا داسې یو فتنه ده چې د مؤمنانو او مسلمانانو اعمال بربادوي، اعمال خرابوي. یو انسان دی هغه به ډېر په محنت سره علم زده کړي، لیکن د علم نیت به ریاکاري وي، دته هیڅ اجر نشته د الله تعالی په دربار کې. او صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم ګرميږي په چا باندې او ابتدا د جهنم د چا نه کیږي او اوله کې څوک ورځيږي هغه کې باغ عالم وي چې علم خو کړی دی، محنت کړی دی، شپه ورځ دې د پاره وقف کړی و، لیکن د الله رضا مقصد نه و، هغه به جهنم ته ځي. دغه شان مجاهد او دغه شان هغه مالدار سخی. نو زما واست اعمال چې زما واست د ریا د وجنه برباد نشي. او د دې یو صورت په دې دور کې دغه موبایل دی. ډېر خلک به تاسو کتلی خسته خسته عبادتونه به وکړي، حج ته بلار شي، عمرو ته بلار شي، لیکن د موبایل د وجنه به خپل دغه عمل برباد کی. ډېر محنت به کړي، ډېر پیسې به لګولي، لاړ به شي عمرې ته، لیکن هلته به تصویران وباسي او سوشل میډیا باندې به ورکي، د هغې د وجنه به د اعمال برباد شي. ذکر یا سره عمل بربادیږي، هغه عمل عند الله مقبول دی چې د الله د رضا د پاره وشي. چې د الله رضا مقصد کله نه وي په یو عمل کې، ستا د عمل ته د الله تعالی هیڅ ضرورت نشته، د عمل ته د دې بنده خپله ضرورت دی او دا عمل به هله قبلیږي چې طریقې پکې دوه وشي، یو دا چې خالص د الله د رضا دپاره وشي او بل په طریقه د پیغمبر مهربان وشي، نو بیا ستا د عمل قبلیږي.